أصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين زما عزتمندو دین د اسلام کمن او کیفن ار لحاظ سره پوره دی د سورې فاتحه چې دا کوم آیات مساس وړاندې ویلې د دې مقصد دا دی او معنا چې خاص تا بندگی کو د بل چا بندگی نه کو او خاص تا مدد غواړو د بل چا نه غواړو نو ایاک نعبدو عبادت دي ته ویل شي د رب العالمین اطاعت الله رب العزت سره محبت او الله رب العزت له عاجزي او لله الحمد چې شی پر خودلین نه مگر هغه تشریح کړی دی د عبادت متعلق اوس یو موضوع ده ډېر انسانان په دې فیسبوکونو کې او د قشن په دې موبایل کې یو بل سره میسج او ټلیفون د دې پر رابطه باندې کوي چې سبا کوم روزه ده 15 شعبان ادم دوی راوړي او بعض اثر راوړي چې چا په دیش په باندې قیام الليل وکي دومره اجر دی او که سبا چرته چا روزه ونی ولنه به اجر دی شریعت مطهره د دې متعلق وسه خبره کوي چې اي رشته د دې شپې قیام الليل دومره ثواب لري او د قشن سبا د روزه دومره ثواب لري لکه څنګه چې د خلک بیانې د الله په فضل کرم سره د دارالعلوم نارنجباغ تعلیم القرآن والسنه د خوانه د دې متعلق یو پیغام د امت ته د ملګرو له چې آیا موږ دغه روزه سبب ونسو یا ویننسو او یا دغه قیام الليل د شپې موږ کې وکړو یا ونکو اول خو حدیث کې راځي محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس منا فهو رد چې په تور مثال یو شی په دین د اسلام کې اصل دین کې نو دا رد مردود دی یا بدقه عمل او دا قول د قران او سنت له پیش کیږي کې دغه برابر او عمل دی او برابر نو یې څه بیرت کول پکار دی ولري کول راځي اوس دې روزه حیثیت وګورو اول خو بځای دې باندې چې دا روزه ونی شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیث کې صراحتا د دینه من راغلی ده ځکه موږ په دې لپاره پیدا شوو چې په دې دنیا کې د الله بندګي وکړو لیکن د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د سنت او طریقې برابر حدیث کې راځي ابو داود کې حدیث دی د حدیث رقم دی 2990 ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد ویلي دی چې کله شعبان میش نیمایله ورسیږي نو فلا تصوموا تاسو روزه منیسئ دا خلک ګوره په دې ورځ باندې اوس روزه نشي دا سبا ورځ او د شپې د دې متعلق به د قشن منځونه کوي او عبادتونه کوي دی حدیث کې چې کوم ابو داود کې 2990 نمبر صفحه د حدیث نمبر د ابو هريره سے روایت باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دور روزینا صراحتا منع کړی دا تاسو به دا روزه نشئ نه دین پیغمبر علیه الصلاه والسلام منع وکړل نو لہذا د دې اهتمام کول د سبا ورځې د اسلام په دین کې د نشته بل حدیث بخاری او مسلم دغه کې د شی راغلی دی نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي یو کس ته پتا شو کې د رمضان نه یو ورځ یا دو ورځې روزه نه مخکې کوي مگر د شی وسړی چې په مخکې عمر کې او په مخکې وخت کې د دې روزو اهتمام کړو هغه به کولی شي الغرض پنځم د شعبان باندې روزه نیول د اسلام په دین کې په زیاده دی باندې چې موږ ځان لپاره اجر والو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه نه ښکارا صراحتا منع وکړه دویمه بعض خلک دي چې هغه په دې شپه باندې بیا عبادتونه کوي منځونه د دې منځونو متعلق به دومره خبره وکړو چې په دین د اسلام کې د دې منځونو هیڅ حیثیت نشته الموضوعات د ابن جوزی دویم جل یو سلوي شمر صفحه ورسره به ان شاء الله دغه عبارت نقل کوو المنار المنيب د ابن قیم سے 98 نمبر صفحه
ابن کثیر څلورم جلد 120 نمبر صفحه. صاحب د مشکات حدیث نقل کړي اول جلد 408 او به التا په تغلیق د امام البانی رحمه الله هغه کې د خبره ذکر کړي ده چې په دې کې یو روایت دی چې کله د شعبان 15 شو نیمه شو نو فقوموا تاسو ودروي د دې شپه منه قیام الليل وکي او سبا د ورځې روزه ونیسئ. ودا حدیث ابن ماجه رحمه الله نقل کړي لیکن د دې سند ضعیف دی جدا. په دې کې راوی دی ابن ابي بصرا او هغه د ځانه احادیث جوړول. لہذا د شپې کې منځونه را نغله او سبب په 15 د رمضان باندې روزه نیول دا په دین د اسلام کې را نغله بلکې دا روایت ضعیف دی او ډېر انتهایی ضعیف جدا ویلې دی. به په سنن المبتدعات اول جلد 143 نمبر صفحه باندې ویلې دي چې د دې 15 په شپه باندې کوم منځونه دي یا دغه څنګه دعاګانې دي لم تثبت منها شيء ثابت نه دي. نو لہذا ما د شپې دعاګانې به کې غواړي چې مخکې ما غوښتل نه او ما د شپې به کې په یو خاص طریقه باندې منځونه کوي لکه هغه طریقې به ورسره پر روایت د علي باندې موږ ذکر کوو چې د بعض خلکو د ځانه جوړ کړي دي او نه سبا د دې ورځې روزه په دین د اسلام کې شته په څه حیثیت باندې چې انسانانه وکړي. الموضوعات موضوعات الکبرى د امام مولا القاری رحمه الله چې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د مسلک یو قوي عالم دی هغه څه خبره ذکر کړې ده. ومن ذلك احاديث صلاه ليله النصف من شعبان. په دې ظاهر روایتو کې یو هغه احادیث دي چې د خلکو د شعبان د 15 د شپې په باره کې نقل کړي دي. به تور مثال یو حدیث دوی راوړی یا علي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم علي له ویلي من صلى چې منځو کې ليله النصف من شعبان د 15 شپه د شعبان باندې سل رکعاته خو لیکن په هغه کې ذکر ته قل هو الله احد ویلي الله عز وجل به د انسان ټول حاجتونه پوره کړي چې په دې شپه باندې کوم غوښتلی ده چې څه حاجت غوښته دي الله عز وجل ورته دا پوره کوي. او به ډېر اوږده روایت پیش کړي دي چې دا کار چاو کې د اویس هورو نکاح وسره کېږي د اری هوري د پاره تقریبا اویس سره غلامانی. نو به مولا القاری سے فرمایي چې والعجب تعجب خدا دی کوم یو انسان چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت باندې د علم بوی لري چې هغه دو کشي په دقشن غب باندې او د شپې دا د مانزه اهتمام وکړي. دا خو دروغ دي دا خو غب دی چې د خلکو نبی کریم علیه الصلاه والسلام له پیش کړی دی چې یا علی که بدیش باندې چا سلکه تمنځو کو نو دا څه حاجت به الله پوره کړي. دا به هر سره به نکاح وشي او اری هوري له به تقریبا اویزر غلامانی هغه به دومره بچی راوړي دا بو کې ودا. مولا القاری سے فرمایي چې وسړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت باندې علم لري او بوی قدر لري په دشي دروغ باندې دوکه کېږي نه معنا دا دروغ او به څه ویل دي و په دغه منځونه په دین د اسلام کې تقریبا 400 دین را په دې خو د خلکو وځ کړی دي او کوم ځای کې دي ایجاد شوی د بیت المقدس کې اې دې منځونه د لپاره به مختلف روایت د خلکو جوړ کړی دي. به تور مثال من قرأ ليله النصف من شعبان چا چې د شعبان د 15 په دې شپه باندې ذکر ته قل هو الله احد ویلې انت به نورم ډیر وګړه احادیث ذکر کړی دي. یو بل روایت د شرا وړي چا چې د شعبان په 15 باندې 13 رکعات منځو کې او په 4 رکعات کې 10 کرت قل هو الله ویلې نو د لس کسانو په باره کې به دا سړی سپارښت وکړي د لس کسان چې هغه د جهنم د اور لایق دي او اور ورته واجب دي. به ویلي دي چې وغیر ذلك من الاحاديث التي د دین را بده خو نورم به کې د احادیث ته چې هیڅ شی دغه په باره کې ثابت نه دی بلکې دا د ځان د خلکو جوړی کړي. الموضوعات الكبرى د مولا القاری 310 نمبر صفحه او 311. لہذا ضرور سو وکاله یعنی ضرور مسدین را بده خو بیت المقدس کې چا د دې منځو او د دې روجي طریقه هغه ایجاد کړی دا او د ځان به دغه مختلف کیفیتونه ذکر کړی دي. نو په دې کې یو حدیث هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې صحیح ثابت لري. دریم زموږ استاد شیخ عبدالسلام رحمه الله د سورې دخان د آیت په تشریح کې فی لیلة مبارکة سویل دي
وی بعضی مفسرینو دلته کې 15 شعبان شپه د شعبان اخسته ده لکه سبب 15 د شعبان دی دا نن شپه دی او به ویل دي چې دغه د فضیلت په اړه کې ډیر احادیث ذکر کړي دي لیکن هغه مفسرین چې هغه اهل التحقیق دي هغه محققین دي څومره روایت چې د دې متعلق راغلي دي هغه ټول رد دي او هغه مردود دي به تور مثال امام قرطبی رحمه الله د ابن عربی نه نقل کړي دي چې چا په ليله مبارکه دی کې د شعبان 15 اخسته دی ودا قول باطل دی بلکې دلته کې په ليله مبارکه نه مراد د قدر شپه مراد ده چې خلک ورته د قدر شپه وایي د دین را په دی خو نور شپې اخستلو وې دې سړي پر رب العالمین باندې لوی دروغ وتړل الله عز وجل باندې چې سړي دروغ تړي دی هغه به کم ځای دی زه دې انسان جهنم دی امام ابن کثیر رحمه الله دې آیت په تشریح کې به څه ویلي دي وې دا شپه د شعبان نه ده او چا چې دا خبره ذکر کړي چې دا د شعبان شپه ده او 15 شپه ده لکه د اکرمانه دا خبره نقل کړي شوې ده وې فقط ابعد النعجه یقینا دا سړی د پیدې نه ډیر لري لاړو بعض خلک وایي کنه پلانې سړی وګټي سره بیلی نو ابن کثیر رحمه الله فرمای چې کوم سړی دلته په ليله مبارکه کې دا معنا کوي چې د شعبان 15 دی وې دا سړی د پیدې نه ډیر لري لاړو معنا په بي پیدې کارونه کې دا وروخته او به چې ویل دي څوم حدیث په مبارکه او د غیر فضیلت مبارکه راغلي دي یو حدیث په هغه کې مرفوع حدیث نشته متصل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امام قرطبی رحمه الله به دې ویلي دي چې نشته د په شپه د 15 شعبان باندې د یو حدیث چې په هغه باندې خلک اعتبار وکړي چې بالکل دا یو معتبر حدیث د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی بارک راغلی دی چې د شپې چا منځونه وکړه دومره اجر پکې دی او کسبه د ورځې شوونی ولا دومره اجر پکې دی اعتبار به اعتبار پاکه باندې نشي کېدی ابن کثیر رحمه الله به دې شوی دا کوم روایت چې د اکرمه صاحب دی هغه مرسل دی د نور نصوص مقابله نشي کولای او مولا قاری صاحب چې د حنفي عالم دی په مرقات کې ویلي دی چې د شعبان په دې 15 کې کوم روایت چې د علماو ذکر کړي دي چې 40 رکعاتونه منځ وکړو او اغه له صلات الفیه ویلې دي ودا حدیث موضوعی دی او دا منځ په بیت المقدس کې په سنه 348 کې د خلکو پیدا کړي دي